منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وتانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خلفای راشدینو د سیرت د درسونو په لړۍ کې مونږه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ژوند ډیرو اړخونو ته کتلي وو، رڼام اچولې وه په هغې باندې. او بیا په دې وروستیو درسونو کې موږ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په 10 کلنه دوره کې کوم فتوحات چې په اسیا او افریقا په دې منطقو کې شوي وو هغې ته اشاره وکړله. نن درس به انشاءالله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مناقب و فضائل او خصوصیاتو ته جداوي. دې کې به موږ انشاءالله په دې درس کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مناقب، د هغه فضائل، د هغه درجه او مقام او د هغه ځینې خصوصیاتو ته چې هغه باندې پوهېدل پکار دي هغه به انشاءالله موږ په دې درس کې هغې ته اشاره کوو. اول درس چې کوم یو دی، اول برخه دا 3 برخې لري. یو برخه دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ موافقت د قرآن عظیم شان سره د حضرت عمر رضی الله تعالی په نظر او په ګمان او په خبره کې به چې څه راغله چې که داسې یو کار وشي یا داسې کیدی شي نو هغه به الله پاک جل جلاله په تایید کې به قرآن عظیم شان نازلولو. او د هغې نه دویم درس کې بیا د صحیح احادیثو په رڼا او روښنۍ کې به موږ د حضرت عمر فاروق رضی الله فضائل، مناقب، مقام او درجه مرتبه بیان کو. دریم برخه کې به بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خصوصیاتو ته چې کوم یو په سیرت او په تاریخونو کې راغلي هغې ته به داسې مختصر شانته اشاره وکړو چې کوم خصوصیات لري. نو اول جز چې کوم یو دی یا اوله برخه هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نظر تایید د قرآن عظیم شان او د الله عز وجل د خوانه دا باندې وکړو. امام بخاری رحمت الله په کتاب التفسیر کې اصل صحیح البخاری کې یو شی ځینې خلک ډېر پرې پوهېږي، ځینې ورونه چې د حدیثو کتابونه یې نه یې مطالعه کړي هغه دا چې دا خپله صحیح البخاري یو کتاب دا کتاب موږ داسې کتاب ورته وایو جامع الصحیح ل امام بخاري. په دې کې بیا دوی لکه موږ او تاسو د عام خلک فصل یا چپتر ورته ویل کېږي، په دې کې بیا عنوانونه وي. په د حدیثو په کتابونو کې بیا برخلاف خبره وي، هلته د فصل په ځای باندې کتاب نوم ورکوي. کتاب ولکه پر کتاب الایمان، بیا
کتاب العلم، بیا کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الجهاد. دغسې دې موږ لکه نوم چې چپتر یا فصل ورته وایي، دې ته په حدیث کتابونو کې کتاب وایي. یا امام ترمذي اکثره د کتاب په ځای ابواب وایي، ابواب الصلاة، ابواب الصوم، ابواب الزکات. داسې طریقه ده. نو ځکه تاسو وایي چې صحیح البخاري کې یو کتاب دی، نو کتاب خو دا خپله کتاب دی. نو کله سړي ته بعضو خلک چې تفصیلي نه یې مطالعه کړی بیا نه پوهېږي پې، نو خپله دا بخاري شریف کتاب دی چې 2 جلده کې همداسې ساده په 2 جلدو کې دی، چې بیا د هغې لیکل شوي دي په اصطلاح سره کمپیوټري هغه شوی، بیا 4-5 جلده جوړ شوي، بیا چې شرح یې لیکل شوی بیخي پسې اوږده شوې ده. لکه اوس د صحیح البخاري، فتح الباري او عیني دا شرح یې لیکل شوی دا یو په 13 جلدو کې، څه په 16 کې چاپ شوي، څه په 25 کې چاپ شوي، بیا د چاپ کمپنیو پورې مربوط. په هر صورت کتاب لکه موږ او تاسو فصل وایو، یا د محصلین طبقه چې کومه د هغوی فصل مثلا نه وایي، هغوی چپتر وایي. نو 2-3 وړ یو خبر کتاب، فصل، چپتر دا یو هغه. بیا په دې کې مسائل دي. دا مسائل چې کوم یې دي مسایلو ته بیا باب وایي په حدیث کتابونو کې. باب د باب لاندې بیا 2-3 حدیث را نقل کړي. لکه موږ بیا په دې چپترونو کې بیا عنوان ورکړي، عنوان لاندې بیا څه خبرې دغسې مسله. نو امام بخاري رحمت الله په صحیح البخاري کې کتاب التفسیر کې، یعنی د تفسیر په چپتر کې د ساده سړی وایي د حضرت عمر رضی الله عنه یو خبره را نقل کړې ده، ویلي چې حضرت عمر به همیشه داسې په اصطلاح هغه کوله چې که چېرته د مقام ابراهیم چې کوم یو دی، دا کوم ځای کې تاسو بیت الله شریف ته لاړ شئ، حج ته عمرې ته، هلته د بیت الله شریف د دروازې سره مخامخ داسې تقریبا داسې فکر وکړه داسې 8-9 مترو کې، ما فکس نه ده اندازه کړې، خو غالبا نه به راځي. په دې ځای کې بیا د داسې هغه زرین هغه لري، او هغه د هغې په منځ کې بیا د مقام ابراهیم چې کوم یو ځای باندې ابراهیم علیه السلام ورد د قدمونو نښاني شته، دې ته مقام ابراهیم ویل کېږي. دا د حضرت عمر د خلافت نه مخکې، دا به انشاءالله به درس کې کېدای شي راشي چې د خلافت نه مخکې دا د بیت الله شریف سره په خوا کې ایښی، ځکه په دې به ابراهیم علیه السلام پښې ایښودلې بیت الله شریف چې آبادولو. نو هغه طبیعي خبره ده چې دې ځای کې سړی ږدي چې هغه د دیوال سره داسې یول ویشت بل ویشت فاصله لرې نه وي. نو هلته حضرت عمر چې کله خلیفه شو، نو خلک داسې خو د مانځه په حساب راتلو، نو دلته به چې خلک ودرېدل، هلته به د طواف کوونکو دپاره مشکلاتو، نو هغه به دلته دومره بیروبار شو چې خلکو به طواف نه شو کولی. نو حضرت عمر فاروق دا شاته کې چې د بیت الله شریف او د مقام ابراهیم په منځ کې ښه کافي اندازه چې خلک تاویږي، که بیا څوک هلته منظم کوي څه خاص خبره نه. ګرچې دا اوس فعلي حالاتو کې دومره بیروبار چې مقام ابراهیم د سړی ورسېږي، هلته د نورو نه ډېر بیروبار، نو خلک اوس ډېر دي. کم از کم د بیت الله شریف نیولې تر مقام ابراهیم، بیا د مقام ابراهیم نه تر شاته دونه په اصطلاح سره صفونه چې هلته یي همغه نه شاته نور هم یي، نو اوس خو کافي هغه مطاف ډکي. نو دا یو بل هغې وخت کې دا حضرت عمر صاحب دا کار وکړي چې مقام ابراهیم دا ځای شاته کړي. نو ده به اکثره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په حیات مبارکه یا د قرآن د نزول په وخت کې ډېر به د دا خواهش لرلو او د هغې لرلو چې که دا مقام ابراهیم د لمانځه دپاره تعین شي، ډېر به ښه وي. ځکه طواف چې سړی وکړي وشاوته چې طواف دا یو طواف کېږي، نو بیا د هغې نه وروسته مسنونه طریقه دا ده چې د مقام ابراهیم سره سړی 2 رکاته د طواف شکرانه لمونځ وکړي، او په هغې کې اول رکات قل یا ایها الکافرون، او 2 رکات کې بیا قل هو الله احد. دا مسنون قرات دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت همدا دی چې ده به د کله چې طواف 2 رکات هغه کول، نو بیا اول کې قل یا ایها الکافرون، اول هغه کې ویل رکات کې، دویم کې بیا قل هو الله ویلی. نو د خواهش و او د به دا هغه کړو. نو بالاخره قرآن عظیم شان بیا باقاعده آیات واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، تاسو د مقام ابراهیم سره د لمانځه ځای هغه کوي. نو اوس مسنونه طریقه دا ده چې مقام ابراهیم سره سړی نږدې لمونځ وکړي. خو په اوسني فعلي حالاتو کې د دومره بیروبار دی که هلته سړی ودرېږي، بیا خلکو ته زحمت او مشکل پیدا کېږي، او مشکل په حرم کې پیدا کول دا خپله ښه کار نه دی. که سړی وایي چې بیخي جرم دی، ګناه ده، نو هم تقریبا نږدې ده ورته. نو بیا په دې خاطر باندې د فقهاو نظر دا دی چې مقام ابراهیم کې که مشکل وي هلته د لمانځه نه کېدلو، نو بیا د شاته وکړي، شاته ځایونه شته بیا هلته نږدې ورسره بیا ځای خلاصي. او که هغه نه وي د ټول مسجد حرم کې چې کوم هغه دی، هر ځای کې چې چا وکړه دا 2 رکاته صحیح دي. خو دلته افضل دغه دی چې د مقام ابراهیم سره خوا کې وشي. خو په ویلي حالاتو کې دا نشي کېدی.
ویله ځکه هلته ډېر زیات بیروباري دومره بیروباري چې یو کس ودرېږي دا ټولو خلکو ته تکلیف ځکه هلته ټیل جوړېږي بیا شاته خلک رواني مخکې دلته څوک ولاړ یو دم هغه شي کله ما خپله لیدلي څو ځلې خلک لوېدلي دي په مانځه باندې چې ولاړ دي کله خو چې هلته خلک ولاړ سړي د غوسه راځي ظالمه د خدای خپل شاته وکړه نو کله دا خلک سنت او نفل چې کوم یو دی دا نفل دی خپله نو نفلي مونځ ته دونه ترجیح ورکړي چې خلکو ته تکلیف او خلکو ته تکلیف چې دا ګناه وي په دې خاطر لږ احتیاط په دې کې پکاري چې دې ته سړی لږ متوجه اوسېږي دا یو خبره شوه نو دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خواهش خبره الله پاک په خپل کتاب کې په خپل کلام کې تایید کړه او هغې ته باقاعده ځای ورکړه چې مقام ابراهیم دی من حیث هغه ونیول شي دویم خبره چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره وه نظر و عقیده وه په اصطلاح سره هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به همیشه حضرت عمر وی چې یا رسول الله تا ته ښه خلک هم راځي ځکه ته خو پیغمبر یې د پیغمبر خو کافر او منافق او هر څوک چې دا څومره خلک انسانان چې دا د پیغمبر په امت کې حسابي کې که مسلماني که غیر مسلماني یو امت دعوت ته یو امت اجابت ته امت دعوت ټول امت څومره انسانان چې څومره انسانان او جنیات چې دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ټول بیا په دې کې امت اجابت هغه دی چې څه قبول کړي مسلمانان پکې راځي خو امت خو بیا ټول حسابېږي نو تا ته خلک هم راځي منافق هم راځي فاسق هم راځي فاجر هم راځي او کافر هم راځي مشرک هم راځي مسلمان هم راځي ستا سره ناسته پس ځکه دا یو ضرورت دی تا وظیفه هم دا ده چې د خلکو ته هدایت وښیي نو چې څوک هدایت چاته ښیي نو چې چا سره مخامخ نشي کښېنني خبرې ونه کړي مجلس ورسره ونه کړي نو څه خبره ورسي په دې خاطر نو کده شی وکړي چې ته د خپل هغوی ته بیبیانو ته امر وکړي چې دوی پرده وکړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار خدای چې هغه تر څو پر د الله پاک حکم نه نو هغه خپله څه کار نه کوي او دا اصول دي ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک ورته فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې دا زما شان نه دی زما دا مقام او مرتبه نه ده چې د الله په قوانینو کې تغییر او تبدیل راوړم او بل دا چې ان اتبع الا ما یوحى الی زه د هغه شی مطابق چې ماته وحی کې حکم کې نو په دې باره کې حکم نه و چې حکم نه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبره چاته څنګه وکړي چې هغه حکم دی او بل خبره دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې دا خبره ده چې کوم شي کې به حکم نه و نو هغه به د رواج پیروي کوله او بل دا ده چې د اهلی کتابو پیروي به کوله چې اهلی کتابو ته کوم حکم نازل شو ځکه هم بخاري کتابونه نو کله به داسې وشو چې کوم مسله کې هیڅ حکم نه و بیا به د اهلی کتاب هغه ته کتل چې هغوی دې باره کې څه هغه لري که نه به بیا هغه چې څه هلته دستور عادت و هغه به کول ځکه چې هلته خو نه کېږي چې کوم یو بالکل صریح غلط نه و هغه بیا هغه شی چلولو نو ځکه په دې وخته پورې نه د اهل کتابو کې نه مشرکینو کې نه په د ځمکې په سر باندې دا حکم نه و موجود چې څوک دي زنانه دي نارینه نه پرده وکړي دا حکم نه و نه په اهل کتابو کې و نه په بل ځای کې و نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حکم ته څنګه وسې یو خبره داسې څنګه حکم کړی و چې تاسو داسې کار کوئ چې هغه هېڅ نه په اهل کتابو کې موجود و نه په دود رواج کې دا خبره موجود نه نوی حکم نازل شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل کولو بس هغه به نو خبره نه کوله دته داسې به نه ورته ویل بس ځان به غلی کړه تر څو چې د الله په حکم که نازل شي بیا وکړي نو امام بخاري رحمت الله په کتاب التفسیر کې دا غره نقل کړی ده چې د به خواهش کولو آخر الله عز وجل بیا آیات نازل کړي د امهات المؤمنون دپاره چې یا نساء النبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو او لورګانو تاسو پس د دې نه خپل مخونو باندې او خپل څه باندې شا باندې د علا جیوب نه په خپل جیبونه یعنې دا سینه باندې داسې یو هغه راتاو کې لکه موږ ټکری ورته ویل کېږو پرده نو دې پردې حکم بیا باقاعده حجاب لکه دې ته حجاب ویل کې حجاب حکم نازل شو نو بس دا خبره وه چې د حضرت عمر د نظر مطابق الله په حکم نازل کې دې نه خلک وایي چې خو نازل کړي نو څه خبره اصل خبره دا ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه د فطرت د مزاج الله پاک دومره سلیم او دومره هغه پیدا کړی و چې هغه د الله عز وجل د هغه اصلي بنیادي قانون چې کوم یو په لوح محفوظ کې و هغه شی سره به د مزاج مطابق ولکه داسې یو هغه بل وروسته درس کې راځي دویمه برخه کې چې د صاحب الهام و په امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
وایي چې د ما په امت کې صاحب الهام چې کوم دی حضرت عمر فاروق دی چې د الله پاک یعنی د مزاج د فطرت هغه سالمیت ته اشاره ده چې د دومره هغه و چې د مزاج الله پاک د خپل قانون دی هغه سره داسې برابر کړی و. موږ په زړه کې خو ډېر شیان ګرځي خو ځینې شیان چې بالکل سالم دي انسان په زړه کې راشي او قرآن مشان د هغې تایید وکړي دا د کمال خبره یې ګوره دا ډېره غټ مرتبه یې په دې کې. نو ځکه د امهات المؤمنین د پردې په باره کې د حضرت عمر خواهش الله پاک تایید کې او د حکم را نازل کې هغه کې. دریم شی چې کوم یو دی هغه حضرت عمر فاروق بخاري حدیث ته دم ولی چې یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات په منځ کې څه مسله خفګان باندې پیدا شو او اصل پیدا د شو چې امهات المؤمنین خو د مسلمانانو لورګانې وي د مسلمانانو هغه ښځې تېرې شوې ځینې ځکه چې بعضې کونډې شوې او بعضې مطلقې وي. نو هغه خو طبیعي خبره دا ده چې هر سړی دا خواهش لري دا زه او بل ته تاسو ټول هغه دا دی چې دا خوراک لږ ښیي لږ ګزاره حالي سړی کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د ډېر غټې منطقې مشر و ډېر زیات زکاتونه صدقات او تحفې او ډالۍ او پیسې ډېر زیاتې ورته ته د سپیکر وکړي چې سړی خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانوي خپل مال قربانوي دا سپیکر وکړي څونه مغبو داسې وخت به م راتلو چې داسې خرې هغه به درهم و دینار به راغله په لکونو یو وخت د نجران نه 2 لکه درهم راغله 2 لکه درهم ار یو درهم دومره شی تاسو فکر وکړئ 2 لکه ډېرې لویه خره ترې نه جوړېږي لکه د غنمو ریښه. نو دا راغلی او د مسجد نبوي په صحن کې هملته پرتې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خلکو ویشتلې ډېر زیات شی 2 لکه درهم خبرې ده یوه روپۍ تاسو حساب کړئ 2 لکه روپۍ به څونه شی کېږي. نو دا 2 لکه روپۍ 2 لکه دانې دغسې غټې دا سات داسې فکر وکړئ دا یو درهم حساب کړئ. نو دا چې 2 لکه دانې ساتونه وه چې هغه خبره بعضو خلک خبره کوټه ترې ډکه کېږي. نو دونه شیان راتله ښه پریمانه ارزانه دا خو صرف د یو منطقې نه صرف نجران نه دا شی راغی. دا فکر وکړئ چې دا زکاتونه راټولېدل خلکو تجار خلک وو نو پیسې ډېرې راتلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو بیبیانو خپل کور کې بالکل داسې زیق ژوند درلو. بخاري حدیث دی بل بیا شرم هوي چې داسې به م کېدل چې یو سپکمۍ به راوختله بیا به بله راوخته بیا به بله راوخته. زموږ په کور کې به صرف اوبه او خرما وې بس 2 تور شیان به یو خرما یو اوبه بل شی به نه و. یعنې داسې بل حدیث دی امام بخاري نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې به په میاشت باندې اور نه بلېته چې اور نه بلېږي باندې څه شي چې یو سړی اور نه بلې خو معنا دا چې د اوبو خرما دا شیان به خوري چې پخېدلو والا نه وي. نو زیق ژوند دی نو ځکه امهات المؤمنین خو په هر صورت انسانان وو او بلکې پیغمبران نه وو نه معصوم وو انسان دی هغه لري. نو هغه مطالبه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم که دا زموږ په نفقه کې دا زموږ په خوراک کې څه لږ تغییر راولئ لږ دا نور خلک چې څه کوي لا نور کورونه چې څه خوري همغه شی راکړي داسې موږ نه غواړو چې موږ بالکل د خانانو د رئیس جمهور د ښځې په شان باندې خانه مې اول په شکل باندې مونږ نه هغې مطالبه مونږ نه کوو خو کم از کم هغه بیرون مسلمانان چې د عام کوم شی خوري کم از کم هغونه خو مونږ ته وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شول خفه شو په دې خبره باندې چې د امهات المؤمنین او د ازواج مطهراتو دپاره دغه مطالبه ستاسو د مقام سره برابره نه ده. اصل خبره دا ده ستاسو مقام ستاسو مرتبه چې کوم ده دا تاسو دا مطالبه د هغې سره سر نه خوري. تاسو مقام مرتبه د الله په وړاندې ډېره لویه ده. نو چې لوی بیا به صبر او حوصله به کوئ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو چې خفه شو تېنه پاس بله خانې ته دې ته ایلا ویل کېږي. ایلا په د قرآن عظیم شان په باقاعده په دې کې آیتونه نازل شول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو لاړو پاس په برنډه کې قرار واړول هملته به ناست وو. نو ایلا یې وکړه چې 2 میاشت به زه تاسو ته د دې خبرې د دې مطالبې په عوض کې تاسو ته نږدې کړم بس موږ تاسو سره بیکاټ ایلا دې ته ویل کېږي. ایلا کله په طلاق باندې انجامېږي او کله هم د شادي خبرې سړی خفه شي نو ښځې سره خفه کېږي کله کله ناراضي د پلار زویم تر منځ هم جنګ کېږي دا نو کله داسې کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خفه شو نو حضرت عمر د بخاري حدیث دی بل او دا حدیث هم دی نو چې کله خفه شو نو حضرت عمر خبر شو چې داسې ښځو ته طلاق ورکړی دی
هغه ډېر زیات خفه شو ځکه د هغه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. نو خبر شو چې د عالم اوس که ما لور طلاق شي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د موږ هغه روابط شکېږي نو شکېږي دا خو ډېره بده خبره ده. نو بس راغی لور ته او لور ته په غوسه شو چې ظالم تا دا کار کړی دی څنګه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوي ولې به دا کار هم کړی دی. حضرت عایشې ته ورغی ټولو ته د خبرې وکړې هغې ورته ویلې چې ته دې موږ په کارونو کې څه کار لري. هغې ورسره په غوسه شو چې ته څه موږ په مخ کې راځي که خپله لور سره څه کوي موږ سره دې څه کار دی. خو خیر په هر صورت باندې خو اصل خبره دلته دا ده چې حضرت عمر د ښځو ته خبره وکړه امهات المؤمنین ته چې ګورئ که تاسو د خپله خبره باندې کلک شئ نو الله پاک جل جلاله بس تاسو نه بهترې ښځې الله پاک ته ورکړي. تاسو ولې داسې کوئ؟ دا خو تاسو ګورئ تاسو لپاره دومره غټ چانس پیدا شوی دی چې تاسو هر کار د امهات المؤمنینو په باره کې باقاعده حضرت احزاب کې آیات شریف دی که تاسو نیکي وکړئ د نورو مؤمنانو نیکي یو چند حسابېږي تاسو 2 چنده حسابېږي دا وکړ او که بدي کوئ بدي هم 2 چنده حسابېږي ځکه چې نیکي هم 2 چنده حسابېږي بدي هم مړه کوي. نو دا کار مه کوئ. نو هغې ورته وایي چې ګورئ تاسو ته داسې مقام مرتبه الله پاک درکړی چې تاسو هره حسنه په 2 چنده حسابېږي نور 1 چند حسابېږي تاسو 2 چند حسابېږي. نو ولې داسې هغه کوئ؟ دې چانس نه باید تاسو استفاده وکړئ چې هغه شی. خو دا خبره ورته وکړه که چیرې دا مقام مرتبه او د خپل هغه نه تاسو استفاده نه کوئ نو بیا به الله پاک تاسو په ځای باندې ښې ښځې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. دا خبره چې ورته وکړه هغوی لږ په دې باندې خفه هم شوې خو وروسته آیات باقاعده په سورې التحریم کې به آیات شریف نازل شو چې که چېرته داسې نو الله پاک به خپل رسول ته داسې ښځې ورکړي چې هغه به هم مؤمنانې مسلمانانې به یو قانتې به وي صابرې به وي او شکر وستونکې به یو فیصله سره روژه نیونکې به وي دا صفات به ولري قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات ابکار دا صفات نازل شو داسې ښځې به الله پاک ورکړي. که تاسو دې چانس نه استفاده نه کوئ نو بیا دا تاسو ته دا تاوان رسېږي. نو دا آیات دی حضرت عمر رضی الله عنه د هغه خبرې په تایید کې نازل شو چې هغه ورته ویلي چې ګوره دا کار مه کوئ دا چانس دی دا یو غټه خوبي ده الله پاک تاسو درکړی دې نه استفاده وکړئ. نو دې کې هم باقاعده د ده د نظر مطابق هغه آیات شریف نازل شو. بل څلورمه خبره دا وه چې حضرت عمر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار کله به خصوصا چې د منافق سړی به پېژندو چې دا منافق د مړ به شو جنازې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو هغه د خپل شفقت په خاطر باندې دی په خاطر چې خلک کېدای شي په دې باندې بیرته رامات شي نو جنازې ته به تلو. کله چې عبدالله بن ابی بن سلول د منافقینو مشر رئیس چې کوم یو رئیس المنافقین دا چې کله مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاره وکړه. یو کار دا و چې زوی راغی عبدالله بن ابی بن سلول هغه مخلص مسلمانو راغی ورته ویل چې یا رسول الله ما پلار خو ته پېژنې چې هغه بدبخت انسان خو که تاسو د خپل کمیس راکوئ زه امید دی الله پاک نه لرم چې دا ستا د کمیس په برکت به زما پلار باندې لږ عذاب کم شي لږ سختي به پرې کمه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي کمیس ورکړي ځکه هغه مخلص سړی و د هغه پلار و په رسول الله خو زړه پرې خوږېدو نو کمیس خپل ورکړي. یو کار یې دا وکړي. دویم کار دا دی چې هغه ورته وایي چې یا رسول الله که تاسو خپله جنازې ته تشریف راوړئ کېدای شي ستا د جنازې د لمانځه په وجه باندې الله پاک د باندې عذاب کم کړي او هغه وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه ومنل هم کمیس ورکړي هم ورسره روان شو. چې کله روان شو کله چې دی روانېدو نو حضرت عمر ورته راغی چې یا رسول الله دا خو ته پېژنې بعضې خلک خو داسې چې په شک کې دی کې خو هېڅ شک نه شته هغه غټ خر چې تر اوسه پورې د مرګ تر ورځې پورې د اسلام په خلاف باندې ستا په خلاف باندې توطیې او دسیسې او هر قسم سازشونه جوړول وړاندې دا کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې ګوره ماته عمره ماته اختیار راکړل شوی دی نو ته ولې ما هغه کوې د اختیار صورت کې زه بغه لرم اجازت لرم خو که زه منې شم بیا نه کومه نو بس لاړو هلته چې لاړو جنازې ته مخکې ته شو. چې کله جنازې ته مخکې کېدو په دې وخت کې حضرت عمر دی وایي چې د لمنې نه ونیولو ورته وایي چې رسول الله مه یې کوه دا کار. هغه په دې یېرېدلو اصل خبره دا وه چې دا که رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازه هغه وکړي نو خلک به چې دا مسلمان او دا سم سړی او دا به یو دلیل خلکو ته به چې که چېرته خراب سړی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې جنازه کول که خراب سړی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمیس ورکول. او واقعیت خبره هم دا ده چې ځینې خلکو چې ناپوهي هغوی ته بیا یو دلیل لري موږ به د هغه کې کله داسې خلک دلیل نه شي چې دا د امریکایانو راتګ افغانستان ته بد وی نو دلته غټ علما شته که نه دا شته دوی ولې د هغې مخالفت نه کوي. دا خلکو ته دلیل کله پیدا کېږي داسې یو مسله کله پیدا شي بیا داسې غټ علما او رهبران چې د هغې طرفداري
وکړي. خو طبیعي خبره د خلکو ته بیا دا اشکال چې دا جایز دی. نو مطلب دا یې پکې په دې خاطر باندې حضرت عمر رضی الله عنه دا وکړو. نو امام مسلم رحمت الله علیه همدا روایت راخسته دی چې وروسته بیا په دې باره کې باقاعده آیات نازل شو ولا تقم على قبره ولا تصلي عليهم ولا تقم على قبره. تب یو دا دی چې منځ به پې نه کړه جنازې ولا تصلي عليه منځ به پس دې نه تا باندې بند شو. اوس نو صریح حکم نازل شو ولا تقم على قبره او په قبر یې مه ودرېږه. په قبر ودرېږي بیا قرآن شریف تلاوت یو څه خبرې کوي دا د مړي دپاره ساغی ځکه هغه وخت کې نکر و منکر راځي نو دوی ودرېږي هلته تلاوت او دا کوي بخشش غواړي. رسول الله وسلم فرمایي چې کله مړی په قبر کېښودل شي او خاوره پرې واچول شي بس دا 2 ملایکې ورته راشي پوښتنه کوي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هدایت مسلمانانو ته دا دی چې کله مړی مخخ کې او خاورې پرې راوړولې نو په دې وخت کې استغفار ډېر کوئ دې سړي ته چې الله ته یې وبخي الله پاک ته یې وبخي. ځکه الان یسأل اوس دنه پوښتنه شروع کېږي. نو استغفار هلته پکار د مسنونه طریقه دا ده. نو چې پیغمبر د خدای په یو قبر باندې ودرېږي نو ستاسو فکر کوئ څونه غټه مرتبه ده. او بخاري کې بل حدیث دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو چا جنازه وکړه چې راغی بیا عائشه ورته وایي چې څونه بختور سړی و چې ته یې جنازه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې دا دې کاته کې ګوتې مه وایه دا پټه کاته ده هېچا ته پته نه لګي چې دا مړی څه شان کې دی او څه حال کې دی. زه به مونځ کوم زما امتیان دي زه به دا کار کوم. نو دا د قرآن عظیم شان دی هغه د نظر سره مطابق قرآن عظیم شان نازل شو. دا د هغه ښیي صلابت ښیي چې د دومره ذهین او دومره هغه سړی و چې دا هغه کړو. بل د بدر د بندیانو په باره کې امام بخاري حدیث راخسته امام مسلم راخسته جدا دواړو روایت دی په دې باره کې چې کله چې د بدر بندیان راوستل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ابوبکر صدیق نه پوښتنه چې ابوبکر ستا خیال څه دی؟ هغه نظر دا و چې که فدیه واخیستل شي تاوان د جنګ وشي دا بقي اصل مسله و دا هغه چې کېدای شي د خلک مسلمان او رښتیا هم داسې وشو. هغې کې هغه کسان چې مړه شو په دې منځ کې تر مسلمانېدو پورې مړه شو باقي ټول ایمان راوړلو. نو هغه د ابوبکر صدیق نظر بالکل هغه خو حضرت عمر ویل چې یا رسول الله زما نظر خو د ابوبکر خلاف دی. هر څوک چې خپلوانې به د بندیانو کې هغه د خپل سړي ته وسپارل چې خپل په خپل لاس باندې مړ کړي. نو دا د نظر وروسته قرآن عظیم شان باقاعده را نازل شو لولا کتاب من الله لمسکم فیما اخذتم فی عذاب علیم چې کوم شی چې تاسو اخیستی د بندیانو نه فدیه که چېرته د الله پاک لیکلی شوی خبره نه وی نو بس تاسو ته به سخت عذاب درکړی وی. نو بیا وروسته وعید نازل شو په دې باره کې. نو هغه خبره چې حضرت عمر فاروق کړې وه باقاعده هغې په باره کې هغه آیات شریف نازل شولو. بله یوه خبره چې هغوی را نقل کړې د امامانو د حدیثو هغه دا د یو کتاب دی د ریاض النظر فی مناقب العشره د عشره مبشره چې کوم یو دي په هغې کې دا حدیث را نقل شوی دا روایت را نقل شوی دی او سوره النور کې سوره دا آیات 50 آیات دی التم دا تفسیر چې ګورې دا مسله هلته پکې شته چې یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په خپل کور کې هلته خو ګرمي ډېره نسبت هلته ژمي بالکل چې دلته سختې واورې ورېږي هلته خلک ایر کنډیشن چلی نو معنا ده چې ګرم دی. نو په دې ګرمۍ کې چې سړی نو طبیعي خبره د هغې وخت کې نه پکې او نه دا شیانو نو خلک به چې اکثره ویده کېدل نو هلته به ځانونه به لوڅ کړل لوڅ به ویده کېده ځکه چې ګرمي ډېره وه. نو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په خپل کور کې داسې حالت کې پروت چې ګرمي و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هلک ته ورته ویل چې ته لاړ شه عمر خبر که په کار مې دی هغه راوله راته چې ورغی حضرت عمر فاروق هغه داسې لوڅ غوندې نسبت پروت و. نو چې کله هغه ورته غږ وکړ دی چې راغی شو چې ګوري چې ځان یې لوڅ دی نو بس الله عز وجل ته هغه وکړه دعا وکړه چې الله په داسې یو حکم را نازل کړي چې هر څوک چاته ورځي اجازه وغواړي دروازه ټک ټک کې کم از کم دکه چې سړی چې دروازه ټک ټک کې به خپل ځان سنبالوي نو دا دې په مطابق باندې به خپله باقاعده وروسته چې یا ایها الذین آمنوا یستأذنکم نو د دې نه وروسته بیا دا حکم نازل شو چې هر څوک چاته ورځي نو هغه به څه کوي هغه اجازه غواړي چې هغه ځان سنبال کړي. دا ډېر ښه خبره ده ځکه کله کله کور کې سړی په هر حالت کې خپل کور وي نو هغې وخت کې سړی ډېر خیال نه ساتي نو دې باره کې بیا
د استئذان یا د اجازه اخیستلو حکم نازل شو. او بل خبره د شراب د حرمت په باره کې دا هم تقریبا ډیرو حدیث کتابونو امام بخاری امام مسلم مختلفو کتابونو دا روایت راخص دي چې قرآن عظیم شان کې د شراب د حرمت په باره کې آیاتونه یو په بل پسې راتله، خو لږ لږ درجه په درجه چې دا خلک ورو راغه شي. آیات یو راغی چې تاسو ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کله چې تاسو د شراب په وجه باندې نشوئ نو بیا مونځ مه کوئ. نو دا خو یو توبیخ دی، یو ښه کار، بهترین عبادت په عباداتو کې لمونځ دی. نو چې د شراب په وجه سړي نه لمونځ خرابېږي، قضا کېږي یا خرابېږي وروسته کېږي، دا یو جرم و تقریبا. په دې خاطر باندې دا آیات چې نازل شو ډېرو خلکو فکر هغه شو چې وایي دا خو ډېر خطرناک شی دی، لمانځه سړی من کوي. نو حضرت عمر رضی الله دعا وکړه چې الله په دې باره کې موږ ته صریح حکم راولېږي. بیا وروسته بل هغه نازل شو انما الخمر والمیسر والازلام، دا چې يسألونك عن الخمر والمیسر قل فيها اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما. تا نه پوښتنه کوي د شراب باره کې، ورته وایي چې دې کې څه خوبي مشته، هسې خوبي مشته پکې، څه بدي مشته، خو دا تاوان چې دا ډېر زیات دی پکې. واسمهما دلته خرابي معنا ورکوي، تاوان هم معنا ورکوي، ګناه معنا ورکوي. هغې ډېره د نسبته فایدې ته. په طبابت کې یو خبره یادېږي، په طبابت کې ځینې وخت سړی هغه په اصطلاح سره ډېر زیات مایوسي، ډېر زیات خفه، ډېر زیات غمجني. نو د غم د غلطو موږ خلک ورته غم غلطول وایي، د غم د غلطولو په خاطر باندې چې سړی ځینې وخت سړی ډېر پریشانه وي، کله کله داسې حالت راځي سړی ډېر پریشانه وي. نو د پریشانۍ د لرې کولو دپاره څوک سګرټ څکوي، څوک نسوار اچوي، څوک چلم څکوي، څوک دا غمزدلی الخبائث شراب خوري چې هغه مې په غلط شي. دې ته په طبابت کې یوفوریا ویل کېږي، کاذبه خوشحالي، کاذبه خوشحالي. هغه دا چې کله سړی سره دا شیان هغه کې فکر بل طرف شي چورته، نو هغه 3 4 5 6 ساعته چې څومره د په تخت، او بلکې په دې وخت کې غم ګوري، خوبونه ګوري. خوبونه څه داسې چورتونه ګوري، سړی پکې پاچا شي، په تخت کښېني، هلیکوپټرو کې سوري چکرې وي. دا ټول داسې شیان دي چې هغه سړی چې کله دا شیان وکړي نو بیا ډېر داسې ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي خوبونه ښکلي هغه په د نشې په جریان کې ګوري. نو دته دا خوشحالي، دې ته په طبابت کې یوفوریا. نو دا یوفوریا یا کاذبه خوشحالي. کاذبه خوشحالي دا ده چې هسې په ذهن کې دا خبرې ګرځي، اصل کې هېڅ شی نه، چې کله راویښ شي چې خبره مې چې نشې نه راځي هېڅ ګوري، هېڅ هم نشته، بیا افسوس وکړي. نو ځکه ځینې خلک چې نشې ته مخه کوي. تاسو یو شی ایمان واورئ، هغه دا دی چې دا څومره خلک چې نشیان دي، دوی نه یو ځل پوښتنه وکړي دا ولې تا نشه ولې شروع وکړه. نو ما په خیال ما چې خپل تحقیق کړی دی هغه دا دی چې دا هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې یا داسې دی چې بل څوک نشهیي دی، هغې ملګری دی، هغه پرې راوستی دی. دا یو خبره پکې شته دی، بل چا په واسطه باندې. او یا دا شوی دی چې دته کله تکلیف پیدا شوی، مصیبت پیدا شوی دی. ډېرو نه چې ما پوښتنه کړې ولې دا هغه دی چې داسې پلار مې مړ شو، مور مې مړ شو، غریبي راغله، تکلیف راغی، دا راغی، یا زندان کې مونږ وو، یا داسې ملګري، دغه وجه ده. نو دا کاذبه خوشحالي سړي ته حاصلېږي. نو دغه قرآن عظیم شان کې چې دا اشاره ورته شوې ده چې فيها منافع للناس، د خلکو دپاره پیدا پکې، هغه دغه شی ده چې هغه ته څه پام دي سړي یو څه وخت دپاره غلطوي، خو ضرر او تاوان ګناه چې دا ډېره زیاته ده. نو ځکه تاسو ته نه ځان ساتئ. دغه آیاتونه چې کله نازلېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به قرآن عظیم شان تابع و. نو خو حضرت عمر فاروق خو عرض لې چې نوی آیات نازل شو، چې الله مونږ ته د دې نه صریح او واضح حکم را نازل کړ. بالاخره داسې آیات نازل شو چې دا شراب او جواری دا شی نجسون فجتنبوه، دا نجس دي، دا پلیت دي، دا خراب دي، فجتنبوه، دې نه ځان ساتئ. بس نو آخري حکم بیان دا و چې دا نازل شو. بس وایي چې د مدینې په کوڅو کې د شراب چا چې خورونو کې شراب مثلا توی کړه، په دې کوڅو کې به د شرابو هغه روان شول. نو بس بالکل د آخري حکم دا شو. نو بس حضرت عمر په باره کې راځي چې ویل چې وس صحیح شو، اوس صریح حکم راغلی، اوس نو خبره خلاصه شوله. نو دا څو مسایل چې کوم یو د حضرت عمر فاروق هغه فطري سمواله صراط مستقیم باندې د فطرت برابر وو. نو دا د ډېر غټ کمال او خوبي خبره ده چې د یو انسان د نظر او د خبرې تایید الله عزوجل وکړي. هغه ذات چې د ټولو نه ډېر غټ عالم دی هغه د تایید وکړي په خپل کتاب کې. نو دا ډېره غټه خوبي دا اصلا د غټ امتیازات دي چې الله پاک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی ورکړي وو. دا یو موضوع شو. موږ ویل چې
چې د حضرت عمر هغه نظر او هغه فکر او هغه خبره چې قرآن عظیم شان کې د هغې تایید باقاعده نازل شوی دی. اوس دویم جز ترازو د هغه دا دی چې د صحیح احادیثو په رڼا کې د صحیح حدیثو په روشنۍ کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مناقب، فضائل، مقام او مرتبه او درجه کومه ده هغه به انشاءالله موږ بیان کو د صحیح احادیث په رڼا کې. البته امام بخاری رحمت الله علیه د عبدالله بن هشام، امام بخاری په خپل صحیح البخاری کتاب کې کتاب الایمان والنذور په دې کې د حدیث را نقل کړی. عبدالله بن هشام یو صحابي دی، کشر صحابي. صحابو کې دوه ډلې دي، یو مشران صحابه کرام، یو کشران صحابه کرام. دا فرق لري. مشران چې تقریبا په دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت تیر کړی هغه ته مشران صحابه کرام ویل، او دا وروسته چې بیا ایمان راوړی کلونه په سره تیر کړي دي ته معمولا کشران صحابه کرام وایي. نو دا کشر صحابي دی. نو دی علي عبدالله بن هشام خپله وایي چې یو ځل مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو او حضرت عمر هم ور د ډله کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر لاس داسې نیولی و. نو چې نیولی و په داسې لاره کې روانو، نو حضرت عمر داسې مخ ورته راوغړو چې یا رسول الله ته راته د ټولې دنیا د ټولو شیانو نه ګران یې، خو صرف د خپل ځان نه راته ګران دی. واقعیت خبره هم داسې وکړه. او رښتیا انسان د خپل ځان په ټول کې ډېر ګراني. په پښتو کې یو متل دی ویلی چې شادي کله ډېر تنګ شي نو بچی خو بیچاره ګرځي همیشه په هغه کې نیولی، او چې پورته هم ځي او چې ښکته هم ځي هر څه مسله یې ده خپل بچی نه پرېږدي هغه ځان سره نیولی. خو ویلې چې کله ځمکه دا پښتو کې متل دی چې ځمکه په شادي باندې ګرمه شي نو خپل بچی به د ګناټي لاندې کېږي. یعنې د خپل ځان ورته دون ګران چې بچی هم په دې وخت کې هغه ته ورکوي، قربانۍ ته ورکوي. دا د مطلب سختیو په تکلیف کې دا یو خبره ده. نو ځان په سړي باندې ډېر ګران دي. نو حضرت عمر فاروق د زړه خبره وکړه چې یا رسول الله قسم په خدای د ټولو دنیا نه راته ګران، خو د ځان نه راته نه ګران. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمر چې د ځان نه درته ګران نشم نو بیا د ایمان مکمل نه دی. دا خبره چې ورته وکړه نو حضرت عمر پوه شو، وایي دا خو ډېره خطرناکه خبره ده. نو بیا ورته وایي چې یا رسول الله اوس نو زه پوه شوم په دې خبره، اوس نو د دنیا د ټولو شیانو د خپل ځان نه راته ګراني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الان یا عمر اوس صحیح شوه، اوس خبره صحیح شوه. نو دا د امام بخاري هغه دی چې د مقام مرتبه دا دونه شوه چې کله دا خبره وکړه چې یا رسول الله اوس د ټولو شیانو راته ګراني. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خوشخبري ورکړي الان یا عمر اوس د ایمان مکمل شو. نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانه دته بشارت د اکمال د تکمیل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتهایی محبت تثبیت دې خبرې نه وشو. دا یو هغه دی. دا امام بخاری رحمت الله علیه دا را نقل کړی دی. یو دویم حدیث امام بخاری د عبدالله بن مبارک مشهور هغه تیر شوی، محدث هم دی، فقیه هم دی، زاهد هم دی، مجاهد هم دی، مفسر هم دی، بس هر څه دی. دا د یو شان الله پاک عبدالله مبارک ته ورکړی په دې امامانو کې ډېر معتبر شخصیت تیر شوی. ډېر صفت پکې و، یو سړی محدث دی، یو مفسر دی، یو مجاهد دی، یو زاهد دی، یو فقيه دی، یو دا ټول صفات په یو سړي کې راجمېدل مشکل دی. په انسانانو کې خال یو بلکونو کې یو سړی داسې پیدا کړي. نو یو پکې عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې راځي. دی روایت راخسته امام بخاري د عبدالله بن مبارک دی د امام بخاري خپل مستقیم استاد نه دی چې مستقیما دته درس ویل داسې نه ده، بلکې هغه په یو هغه کې پیدا وفات شوی دی په 180 هجري کې وفات شوی. امام بخاري یو مستقیما ورته درس نه دی ویلی، خو داسې هغه استاد دی په اصطلاح بالواسطه، یو بلا واسطه یو بالواسطه استاد دی. نو څه ډېر احادیث امام بخاري رحمت الله علیه دی د هغه عبدالله بن مبارک نه را نقل کړي، خو امام مسلم ډېر را نقل کړي. نه پوهېږم یو سلوڅونه احادیث امام مسلم د عبدالله بن مبارک نه را نقل کړي. امام بخاري حدیث را نقل کړي. یو حدیث کې دا حدیث دی چې د عبدالله بن مبارک نه را نقل شوی دی. په دې حدیث کې خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ویده وم، خوب مې لیدلو. ګوره یو خبره ایستدی چې د وحی اوه قسمونه دي. په یو قسم پکې د وحی یو اقسامو کې یو قسم خوب دی. پیغمبر علیه السلام انبیا علیه السلام ټول چې کوم خوب ګوري هغه خوب د وحی یو قسم دی، هغه هم وحی
ځکه تاسو خیالي د قرآن عظیم شان کې دی باره کې باقاعده آیات دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وایي چې زه تا په خوب کې ګور انی اذبحک فانظر ماذا ترى، زه تا ما ته په خوب کې ولیدل زه تا ذبح کوم، تا نظر څه دی؟ نو که موږ خو شل ځلې ګورو نو دا خو موږ ته دلیل نشي کېدی. انبیا علیه السلام خوب چې دی دا دلیل دی، دا وحی ده. نو ځکه رسول الله سره چې کوم خوب لیدل دا وحی ده، دا د وحی د اقسام نه یو قسم خوب دی. نو د خوب کې ولیدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما خوب کې ولیدل یو څوک شودې راوړي ماته او دا شودې زه وسکم، دومره شودې وسکم چې ما په دې نوکونو کې اثر ښکاره شي، یعنې ډېرې بیخي ډېرې چې دلته اثر ښکاره شي. نو ما چې وسکلم چې دلته اثار مې ولیدم نو باقي به هغه ته ورکړي، حضرت عمر فاروق ته ورکړي. نو دا خو تعبیر غواړي د خبرې دا اوس څه معنا شو دی. اول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق پوښتنه وکړه یا رسول الله دا څه معنا چې دا شو دی چې دا علم دی، معنا دا چې الله پاک ما ته دونه علم راکړی چې ما دې دومره ډېر چې نوکانو نه سړي پته ښکاره شي. نو هغه باقي چې څه پاتې شو هغه مې حضرت عمر ته ورکړه. او دا ډېره غټه خبرې چې د انبیاء علیه السلام علم چې دی دا موږ مخکې درس کې ویلو دي سیرت کې چې د انبیاء علیه السلام علم د ټول امت نه ډېر زیاتی همغه ناس ذهین عالم او جواب به یې پیغمبر ځکه چې دا امت خو د قائد رهنما او قدوه او الګو دی. نو که د علم کمی وي کار خرابېږي چې بل سړی تعالی ډېر پوهي نو تا پسې څنګه لاړ شي. نو ځکه د انبیاء علیه السلام علم د ټول امت نه زیاتی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خاتم الانبیاء دی، دنو به علم د ټولو نه پسې زیات دی. نو د علم د په اصطلاح سره نبوت ته چې کوم علم پکارو د هغې یو برخه حضرت عمر ته ورکړی شوله. نو دا یو غټه خبرې ده. امام بخاري رحمت الله د عبدالله بن مبارک نه دا حدیث را نقل کړی دی. دریم حدیث امام بخاري د ابو هريره نه نقل کړی دی. امام بخاري د ابو هريره یو روایت را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په واقع کې دا خبره ذکر شوې ده چې ویل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته لاړو دی خپل وایي چې کله جنت ته ننوتم نو په جنت کې داسې تېرېدم یوه اویلي مې ولیدله چې په دې اویلۍ په کونج کې یو ښځه ناسته ده او اودس کوي. ما د جبرائیل علیه السلام پوښتنه وکړه دا تعمیر د چا دی، دا کور د چا دی او دا ښځه د چا هغه ده؟ هغه راته وایي چې دا د عمر فاروق ته. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما قنیت وکړ چې لاړ شم دا کور وګورم چې کم از کم حضرت عمر ته خو بیا قصه وکړم چې کور دې دغسې ښایسته و، خو وشرمېدم ځکه چې هلته ښځه ناسته وه پکې. د ښځې په وجه باندې ما ته د عمر هغه غیرت را په یاد شو چې داسې ده چې بیا وایي چې تا ما د کور سره څه وه چې بیا ښځه هم پکې ناسته او ته تلې. نو حضرت عمر ته بیا قصه وکړه چې قصه یې وکړه وروسته هغه ورته وژړل وایي چې یا رسول الله نو زه په تا باندې به غیرت کوم کاش کې خو ته لاړ وایې چې کم از کم د کور قصه خو دې راته کړې چې ته څو مړ کېږو تر هغې وخته به مو زړه خوشحاله و چې داسې یو کور خو لرو هلته به هغې کې به خدای سره په جنت کې. نو دا ګوره دا صحیح البخاري په کتاب المناقب کې د باب مناقب عمر بن خطاب کې دا را نقل کړی دی. یعنی دا معنا شو چې بالکل د جنتیتوب 100% ګارنټي شو، دا بس خلاص جنت ځکه کور او ښځه ورسې په قاعده پکې هغې ولیده. دا یو حدیث دی چې امام بخاري را نقل کړی دی. دا د چا نه نقل شي؟ ابو هريره نه نقل شي. څلورم حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه نقل، دا هم د بخاري حدیث دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه وایي چې ما په خوب کې ولیدل چې زه جنت ته داخل شم. خوب مې ولیدل، خوب ما درته وایي چې انبیا علیه السلام خوب وحي وایي په خوب مې ولیدل او زه جنت ته داخل شم. په جنت کې ما د ابو طلحه ښځه رمسیه دې سره ملاقات وشو، دا مې ولیدل. نو دا معنا شو چې رمسیه جنتی ده. بیا د هغې نه وړاندې چې لاړم چې ګورم یو ډېر ښایسته ښکلی تعمیر دی وبخئ چې روان یم په شاته مې ترپا واورېده د څپلیو د پیازارو. نو ما جبرائیل علیه السلام پوښتنه چې دا څوک دی شاته ترپا چې دا بلال مؤذن دی ستا، یعنې بلال جنتیتوب هم په دې حدیث باندې ثابت شو. بیا چې لږ وړاندې لاړو ما جبرائیل علیه السلام هلته یو ښایسته ښکلی تعمیر و. د تعمیر په صحن کې یو جلۍ ناسته وه. نو جلۍ معنا ده چې پیغله وه. هغه دا ما د هغه نه پوښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام نه چې دا تعمیر د چا، دا کور د چا، دا جلۍ د چا مربوطه ده؟ هغه ته دا د عمر فاروق ته. نو ویل چې ما غوښتل چې دا کور وګورم خو د عمر غیرت د دې معنی شو چې زه ونه ګورم. دا صحیح البخاري کې د جابر بن عبدالله رضی الله عنه په کتاب المناقب کې دا حدیث را نقل شو. دا تر اوسه چې موږ څونه بیان کړی د بخاري د مسلم حدیث وټول. بل امام بخاري رحمت الله علیه په کتاب المناقب کې دا حدیث را نقل کړی دی چې ابو موسی اشعري د دې راوي دی د دې حدیث. هغه وایي ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې یو ځل په مدینه کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه یو باغ ته ننوتو، نو باغ دروازه م بنده کړه، هلته کېناستو. وایي چې یو کوی و، د کوی په غاړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو. بس په دې وخت کې چې مونږ کېناستو چا دروازه ټک ټک کړه. چې دروازه یې ټک ټک کړه نو اجازه یې وغوښته چې ماته اجازه شته چې راشم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته وویل چې څوک دروازه ټکوي څنګه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورشه دروازه ورته خلاص. سړي نوم یې راته وانه خستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک دی؟ نو وویل چې راشه دروازه ورته خلاصه کړه، د جنت زیری یم. نو چې ما دروازه خلاصه کړه ګوره چې ابوبکر صدیق دی. نو هغه ته مې دروازه هم خلاصه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه هم کړې او د جنت زیری یم تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې چې د جنت زیری ورکړه. هغه ویل چې الحمدلله الله پاک شکر. هغه یې وستلو. بیا ابوبکر صدیق راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو. لږ ځنډ بعد بیا چا دروازه ټک ټک کړه. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک دروازه ټکوي څنګه وکړم؟ چې ورشه دروازه ورته خلاص کړه او اجازه ورکړه او د جنت زیری هم ورکړه. نو ورغلم چې دروازه مې خلاصه ګورم چې عمر فاروق ولاړ دی. ورته ویل چې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته اجازه هم وکړې او د اجازې سره د جنت زیرم تا ته قبول کړه. نو هغه ویل چې الحمدلله دا څونه غټه خبره ده. بیا لږ ځنډ چې وشو بیا چا دروازه ټک ټک کړه. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل چې یا رسول الله سړی خو دروازه ټکوي څنګه وکړم؟ ویل چې ورشه دروازه ورته خلاصه کړه جنت زیری هم ورکړه، خو ورته ووایه چې تا باندې الله پاک څه امتحانونه څه تکلیفونه راولي. نو چې ورغلم دروازه مې چې خلاصه ګورم حضرت عثمان صاحب. نو ما ورته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د جنت زیری هم قبول کړه سره د مصیبتونو او تکلیفونو. هغه ویل چې الحمدلله. بیا ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک ان شاء الله خیر وکړي په دې باره کې. نو دا د حضرت عمر مناقب ثابت شوی دی نه چې اول سړی ابوبکر صدیق او دویم حضرت عمر و. نو دا د جنتیتوب فیصله سره زیری او ګارنټي او هغه فیصله سره ثابت شوله. بل حدیث دام امام بخاری رحمت الله علیه شپږم حدیث په کتاب المناقب کې دام را نقل کړی دی. ابي عثمان د عمرو بن عاص نه دا روایت راخستی دی. اصل راوي حضرت عمرو بن عاص. عمرو بن عاص د مصر فاتح چې مخکې درسونه کې د مصر فتح کې چې دی او د شام په دې جنګونو کې په یرموک په دې ټولو جنګونو کې د ازرونه هغه صحابي دی او سیاسي کلا حسابیږي په دې هغه کې جزیرة العرب کې دی راوي دی. دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 8 هجري کال باندې ذات السلاسل یو غزا وه. دوی په د 8 په بیخ کې او د 9 په اخر کې ایمان راوړلو. نو په همدې کال باندې دستي ذات السلاسل د غزا لپاره تینکه او دی خو نوی ایمان راوړی و. نو د قماندې لاندې حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق هم ورسره وو. هغه لا عسکر وو او دی پکې قمندان سره دی چې نوی ایمان راوړی وو. نو دی وایي چې کله هغه وشو زه قمندان مقرر کړم. نو ماته یو چرت پیدا شو چې زه به د خلکو کې بهتر وم چې زه قمندان کړی ابوبکر او عمر او دا صحابه کرام غټ ټول دی باندې لاس دې نه معلومي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګران یې زه ډېر معتبر سره وم. دا خبره لږ ذهني هغه و. نو بیا ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معلومات نه کوم چې دا رښتیا زه د سین درجه والا مکاسي وچ پوچ قمندان کړم. چې ورغلم ورته کېناستم چې یا رسول الله په ټولو انسانانو کې در باندې څوک ګران دی؟ راته ویل چې عایشه بیبي عایشه را باندې ګرانه ده. بیا ما ورته چې نه د سړیو په باره کې سړیو کې څوک در باندې ګران دی؟ بیا راته ویل چې ابوبکر صدیق را باندې ګران دی. بیا ورته ویل چې بیا در باندې څوک ګران دی په ټولو کې؟ ویل چې عمر دی. بیا همداسې ډېر کسان یې وښیده. زه په دې لیست کې بیخي رانغلم چې لیست کې رانغلم ځان مې وکشوله چې اوس خدا زه ته خو بیخي هسې قمندان کړی او تاسې کومه درجه کې پته نه لګي. پکې صحابه وو په هر صورت باندې خو غټې درجې وې خو خپل منځ کې خو بیا سره تفاوت موجود. نو دا حدیث امام بخاري په کتاب المناقب کې د حضرت عمرو بن عاص نه را نقل کړی دی. دا شپږم حدیث. اووم حدیث امام بخاري په کتاب ټول د بخاري ګوره معصب مدر دوی صحیح حدیث پرانا کې دا خبره سړی کې اووم حدیث دا امام بخاري ګوره. تاسو فکر وکړئ چې امام بخاري مسلسل حدیث چې تاسو ګورئ تاسو د حضرت عمر فاروق مقام او درجه مرتبه باید بلګیږي. ځینې خلک ما ته غوسه راشي ځینې خلک د حضرت عمر پسې ابوبکر صدیق پسې خبرې کوي. خدای دې دوی تباه کړي. الله پاک دې وشرموي دنیا او آخرت کې چې د داسې غټ خلکو د داسې مرتبه خلکو په خلاف باندې خبرې کوي د هغوی بدي بیانوي. الله پاک دې په دنیا او آخرت کې وشرموي. صحیح البخاري کتاب المناقب کې د ابو هريره نه یو روایت راغلی دی او ویل مخکې ما دې ته لږ اشاره خبرې ته کړې وه. دغه حدیث هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مخکې امتونو کې به صاحب الهام خلق محدث چې کوم ورته ویل کېږي دا موجود و. یعنی په نور امتونو کې به یو خو انبیاء علیه السلام د انبیاء علیه السلام نه غیر به صاحب الهام خلق هم و چې هغه به پیغمبر نه و. هغه پیغمبر نه و خو صاحب الهام به الله پاک به ځینې خبرې د ته په زړه کې اچولې. الهام دی واحد اقسام نه یو قسم دی انبیاء علیه السلام کې خو دې کې ورسره کېدای شي د امت افراد هم شریک شي الهام کې. د الله پاک خپل اختیار دی چاته الهام کوي خبر ورته کوي څوک فاوحى الى النحل الله پاک چې ما وحی وکړل هغه ته څه بل ورته موچی ته
اختیار دی الله پاک دی، یا الهام ورته کړی، یا په زړه کې ورته اچولی، یا خبر ورته کړی، یا فطرت هم داسې جوړ شوی دی. نو بس دا ټول شیان هغه راځي. نو چې هغه ته کېږي د شاته موچې ته، نو د موسی علیه السلام مور ته کېږي، د بیبریا بي ته کېږي، نو څه مشکل پکې دی؟ چې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بخاري حدیث دی کتاب المناقب کې چې په نور امتونو کې به صاحب الهام خلق و، نو که زما په امت کې صاحب الهامي نو هغه به عمر فاروق وي. په خیال مشته دی، یعنی په نور امتونو کې به د انبیاء علیه السلام نه غیر صاحب الهام خلق و چې الله پاک به هغوی ته په زړه کې یو خبره اچوله چې دا سم او کږه وپېژني. کم از کم دا ډېر مهم شی چې چاته الله پاک دومره غټ هغه ورکړي چې هغه ته الهي هغه کېږي خبرې راځي الهامي. نو ویل که زما په امت کې صاحب الهام سړی وي هغه به عمر فاروقي. صحیح البخاري حدیث دی، ابو هريره د دې راوي دی. اتم حدیث دم صحیح البخاري، ګور انداسې مسلسل د صحیح بخاري حدیث راځي. نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، دا سعد بن ابي وقاص خپل اشره او مبشره کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما غنی صحابي ماما غنی. او بل خبر ده چې مستجاب دعوات الله پاک به دعا نه رد ولا دعا به قبول ولا. دا نو ډېر غټه خبره ای چې یو سړی د سې درجه توري اشره او مبشره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما غنی دي او صحیح غدي مستجاب دعوات حیثیت ولري. دی وایي چې د قسم خوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خورل، قسم یې خوري د خطاب زویا چې ته په کومه لاره باندې ځې په هغې لاره باندې شیطان بیخي نه ځي. چې کومه لاره باندې او کومه کوڅه باندې په کومه هغه باندې ته برابر شي نو بس به په هغې باندې په هغې کوڅه او په هغې لاره باندې شیطان بیا نه ځي. نو امام بخاري په کتاب المناقب کې ګوره دا حدیث را نقل کړی د سره د سعد بن ابي وقاص نه چې د قسم په غوره رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړی. دا څومره تاکیدي خبره ده. ما د په هغه ذات قسم مې چې زما نفس او روح د هغه په لاس کې دی چې په کومه لاره ته ځې شیطان په هغې لاره نه راځي، او چې کومه کوڅه باندې ته برابر شیطان اوس تښتي بیا هغه کوي. دا د صحیح البخاري کتاب مناقب حدیث دی. سعد بن ابي وقاص کوم چې اشره او بشره د جملې نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت حفصه د حضرت عمر فاروق لور ده. دې کې امام طبراني المعجم الاوسط کې امام طبراني درې کتابونه غټ لیکلي، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط او المعجم الصغیر. بار کې ډېر زیاته غټ کبیر کې خو ډېر حدیث دی ورور شي. نو په دې کې حدیث دی حضرت حفصه ام المؤمنین، حضرت حفصه د حضرت عمر لور ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د ازواج مطهرات او ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده. دې نه روایت ده چې د کوم ورځې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای عمره د کوم ورځې نه چې تا اسلام راوړی دی کلم چې شیطان د تا سره مخامخ شي د ډېرې ویر او د ډېر ترس او د روب او د هیبت نه پړ مخې په ځمکه باندې راولوېږي. نو دی هغه دی دغسې تښتي او بیا چې راولېږي بس نور تخته کوي بس نه ځي. لکه مخکې حدیث د بخاري تېر شولو. نو دا معنا شو چې شیطان د حضرت عمر په مقابل کې شیطان هم نشي ټینګېدی، او در حال چې الله پاک هغه ته د امتحان په خاطر تسلط ورکړی دی په خلکو باندې. نو دومره غټې مرتبې ته چې سړی ورسېږي شیطان خبیث دی نه تښتي، نو معنا چې خو یو څه خبره خو شته. بل امام مسلم رحمت الله علیه د ابو امامه بن سهل نه د روایت راخستی دی، ویلي چې ما خوب ولیدلو. ما درته ویل چې انبیا علیه السلام خوب چې دی دا د وحي یو قسم دی. امام مسلم رحمت الله دم په کتاب فضایل الصحابه، فضایل الصحابه د دې کتاب هغه د هغه چپتر به اصطلاح سره نوم دی فضایل الصحابه رضی الله تعالی عنهم. په هغې کې د حدیث را نقل کړی دی ابو امامه بن سهل نه، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایل چې زه یو ځل ویده وم، په خوب کې مې دا خبره ولیدله. په خوب کې مې ولیدل چې دا خلک دا زما امتیان یو زما مخې ته تېرېږي. دا زه نه پېژنم، زه نه پېژنم، خو زما امتیان دي. طبیعي خبره ده امتیان خو ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پېژني، خو امتیان یو نښانه لري. بخاري کې حدیث دی چې کوم ځایونه د ما د امت چې اودس پرې کوي هغه به رڼا وي، رڼا به کوي د قیامت په ورځ. نو امتیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورپېژني چې دا ستا امتي دی. که په نامه او په هغې نه پېژني په دې نښانو باندې پېژني. وایي چې دا خلک د ما مخې ته تېرېدل یو دوه درې وراتله پسې. نو په د هر چا په وجود باندې قمیصونه و، د چا قمیص دلته وي، چا دلته وي، چا دلته لنډ اوږده و. د حضرت عمر قمیص چې کوم یو دا بالکل په شاور پسې داسې کشېدلو، ځان سره یې کشول لکه سړي څادر چې شاته اچولی یې داسې او د هغه یې ورپسې کمیس یې کش کولو. نو دا مې خوب ولیدلو. صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دې تعبیر اوس څه دی چې دا کمیس یې دومره اوږد دی؟ وایي چې دینداري
معنا دا چې حضرت عمر رضی الله دینداری د نورو خلکو نه دومره زیاته وای چا دینداری دونه وای یعنی کم وای چا زیاته د دومره زیاته وای چې شاته پسې مثلا سره روانه شوی و. نو دا امام مسلم رحمت الله کتاب فضائل الصحابه کې دا راخسته. بل ولسم حدیث چې کوم یو دی ان امام مسلم رحمت الله په صحیح مسلم کې را نقل کړی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه کې دا لګوګه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وزله زه د کوی یو لوڅ کوی په سر باندې ما امام مسلم رحمت الله علیه عبد الله بن عمر نه دا حدیث را نقل کړی چې زه د یو لوڅ کوی په سر باندې مې اوبه راایستلې اوبه مې راایستلې په بوکه کې موږ ورته بوکه وایي دل وایي یا بوکه چې کوم یا سطل ارشه چې خلک کوی نه پکې اوبه روباسي ویلې ما را باسلې خپله مې دا کار کولو. بیا ابوبکر راغی ابوبکر چې راغی یو دوه ډولچې هغه راوایستلې خو یعنې نور ستړی شو په کار کې کمزوري و. الله پاک دې رحم به وکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې الله پاک دې رحم پې وکړي ابوبکر باندې یو دوه ډولچې راوایستې او دا اصل د خلافت مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ابوبکر صدیق دوه ډولچې راوایستې 2 کاله به یې. نو بیا وروسته د دې نه عمر راغی. چې عمر راغی نو بس همغه بوکه چې کوم ډول و په دې باندې یو څو بوکې راوایستلې خو ډېر زر زر راوایستې یو دم دا بوکه بدله شو. خوب دی دومره غټه شو چې بیخي لویه وه او حضرت عمر ورته ونښتو او داسې راایستلې تر دې اندازې پورې چې دا څومره خلک او څاروي او حیوانات چې دا ټول خړوب شو دا ټول خلک خړوب شو او هر چا خپل څاروي ماري بوتله بس هلته په شپولونو کې هلته وتړل. نو عبقریت استعمال کړی دی یعنې داسې تکړه پهلوان زرور سړی و چې د ټولو خلکو حیواناتو څاروي خپل هغه کړه ټول هغه کړه. نو دا د غټ هغه و دې ته عبقریت مونږ ویل کېږو مونږ ورته هغه وایو نابغه توب یعنی داسې نبوغ په دې خپل رستلو کې په دې کار کې وښودلو. دا د ده هغه و چې حضرت عمر د یو نبوغ خاوند دی د عبقریت خاوند. امام مسلم دا روایت راخستی دی. بل حدیث امام احمد حنبل او امام ترمذي د عبدالله بن عمر نه دواړو امامانو امام احمد حنبل او امام ترمذي. امام احمد حنبل د امام بخاري د امام مسلم بالواسطه استاد دی بالواسطه یعنی مستقیما استاد درس ورکړی دی. او امام ترمذي چې د امام بخاري شاګرد دی نو لکه د مشر استاد راځي او امام بخاري او د امام مسلم مستقیم شاګرد چې کوم دی او استاد امام احمد حنبل دی. د امام احمد اصلي استاد چې کوم دی امام شافعي رحمت الله علیه دی. نو داسې سلسله دا ده. نو دوی دواړو دا حدیث راخستی دی. ای الله ته دعا وکړله ای الله ته اسلام ته او د دین ته عزت ورکا د دوو کسانو په واسطه باندې ابو جهل عمر بن او بل عمر بن خطاب ته په دې باندې ته الله پاک د دین ته عزت ورکړي. ځکه دواړه داسې تکړه او د هغه خلکو نو که دا مسلمانان چې الله پاک نو هر یو چې تا ته محبوبي په دې حدیث کې دا خبر راغلی ای الله په دې دواړو کې چې هر یو تا ته محبوبي هغه ته اسلام د هغه په واسطه اسلام ته عزت ورکا. نو الله عز وجل ته عمر بن خطاب محبوب نو هغه ته هدایت وکړي. دا امام احمد حنبل امام ترمذي دواړو راخسته. امام طبراني په کتاب مخکې ویل چې 3 کتابونه غټ لیکلي معجم الکبیر معجم الاوسط معجم الصغیر. دا روایت چې کوم یو 14 روایت د عبدالله بن مسعود نه چې کوم روایت راخسته ده دا امام طبراني په معجم الکبیر کې غټ کتاب کې دا راخسته ده. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شو فرمایل چې الله ته ابي جهل او عمر بن خطاب په دې دواړو کې چې ار یو یې هغه ته ورکا د دین ته عزت په ورکا. نو الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره قبول کړه او د دین ته عزت ورکړه د عمر بن خطاب په واسطه باندې. موږ مخکې دا خبره دی حضرت عمر په اول هغه کړو چې کله د مسلمان شو نو مسلمانان راووت بیرون او سم په ښکاره باندې نو دعوت شروع کې. 14 حدیث چې کوم یو دی امام ابن ماجه رحمت الله علیه صحیح ابن حبان دا دی حدیثو کتاب او الکامل لابن عدی په دې کتاب کې دی المستدرک علی الصحیحین للحاکم. امام حاکم په دې بخاری او مسلم نه چې کوم حدیث پاتې شوی او هغه په شرایط برابر غیر نقل کړي المستدرک علی الصحیحین للحاکم په دې کتاب د 4 کتابونو کې دا حدیث
حدیث دی چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو ایمان یې راوړو نو جبرائیل علیه السلام نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیره ورکړه چې د اهل السماوات ټول اسمانونو خلق زه د نماینده په حیث تا ته رالیږلم حضرت عمر د اسلام مبارکي تا ته وایم دا څونه غټه خبره ده چې اهل السماوات د جبرائیل علیه السلام په خوله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مبارکي ورکړي چې تا دې مبارک شي د عمر اسلام دا ډېره غټه خبره ده. امام بخاري رحمت الله علیه بل حدیث 14 حدیث دلته د درس کې هغه امام بخاري د عبد الله بن مسعود د حبر امت نه دا حدیث را نقل کړی دی چې کله چې عمر اسلام راوړلو نو موږ عزتمن شو. دا د عبد الله بن مسعود خبره ده چې صحیح البخاري را نقل کړی په کتاب المناقب کې د عبد الله بن مسعود خبره ده وایي چې کله حضرت عمر اسلام راوړو نو موږ به عزتمن شو بیا به موږ په حرم کې منځونه هم کول بیا به مناظرې هم کولې کافرانو سره به لاس هم هغه کولو سره نو د دې نه مخکې دا ممکن نه و چې څوک هغه کې وای صحیح البخاري په کتاب المناقب کې د حضرت علي کرم الله وجهه دا روایت راخسته د حضرت علي کرم الله وجهه امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی. هغه وایي چې ډیر ځله حضرت علي کرم الله دا خبره کوي چې ډیر ځله ما دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې ده ما دا خبره اوریدلې ده چې هغه به ویل چې ذهبت انا ابو بکر و عمر زه ابو بکر عمر لاړو اتیت انا عمر دخلت انا ابو بکر عمر خرجت انا ابو بکر عمر زه ابو بکر وغلاړو زه ابو بکر عمر راغلو زه ابو بکر هغه داخل شو زیاته لاړلو او راووتو زه ابو بکر عمر یعنی دا د حضرت علي صاحب خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله داسې یو خبره کوله نو دواړه به جخت اخسته سره. ابو الحدیث کې راځي باقاعده نه پوهېږم دلته لکه چې تیر نه شو چې امام ترمذي رحمت الله علیه دا نقل کړی ابو داود چې ما په دنیا کې 2 وزیران مې آسماني دي او 2 وزیران مې زمیني. مخکې دا درس کې مونږ ویل په ابتدایي هغه کې چې 2 وزیران مې آسماني دي 2 مې زمیني دي. آسماني وزیرانو کې جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دي په زمیني وزیرانو کې ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب دی. دا و د صحیح احادیثو پرانا کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مناقب او فضائل چې او مقام درجه ته پته ولګي. د حدیث نسبی ته پته لګي چې حضرت عمر رضی الله څومره لوی شخصیت او څومره لوړ شان سړی و. نو دا و د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه مناقب چې په صحیح احادیثو پرانا کې مونږ وړاندې کړل. دا دویمه برخه د درس و. اوس راځو درېمې برخې د دې درس ته چې مونږ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځینې خصوصیاتو ته اشاره کوو چې ځینې خاص خصوصیات حضرت عمر فاروق لرل. نو هغه خصوصیاتو کې یو څو یاداشت کړي دي هغه به تاسو ته وړاندې کوم. اوله خبره دا ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لباس او خوراک چې ډیر زیات ساده و. یعنی سره د دې چې دی ګوره ته فکر وکړې چې دونه غټه امپراتوري و چې 2 امپراتوري د ایران امپراتوري خو مکمله د سره شوه او د روم د امپراتوري نه نیمه ډیره دنیا ته نه ونیوله. نو معنا دا چې د 2 نه نو د یو نیم امپراتوري په اندازه باندې مملکتونه راونول. چې فکر وکړې د بلخ نه ام تر لیبیا پورې او داسې تر ترکیه پورې او داسې لاندې تر پاکستان تر مکران او تر دې منطقو پورې دا ټول د تر فاچې او د هغه تر لاندې و د حکومت تر اثر لاندې و. نو د بچ کوم خوراک او خواړه خوړل دا ډیر زیات ساده و. او چې کله به میلمه راغی نو میلمه ته به دا خواړه ورکړل دا خوراک به ورکړل چې کوم یو خپل خوړلو. نو کله به میلمنو د خلک چې راتلو کوشش به کول چې د سره ډوډۍ ونه خوري. هغه وجه دا و چې د ډوډۍ به هغې خلکو خور سره عادت نه و نو په ګېډه به در شو په معده به تکلیف پیدا شو. ځکه د بچ کوم خوراک خور هغه خو به ډیر ساده او ډیر بسیط او سخت خوراک و. نو هغوی بشارګان به کوشش کوو چې وی نه خوري. خو کله به مجبوریت شو بیا به ورسره خامخا کېناستو او چې وبې خوړل نو چا به په معده درد وایي چا به په ګېډه په کولمو باندې درد و. دویمه خبره ده په باره کې دا راځي وایي چې کوم جامې چې حضرت عمر فاروق اغوستې هغه به ډېرې ساده وي بیخي ډېرې ساده بلکې خرابې جامې به وي او هغې کې به خامخا پیوندونه لګېدلي وو. حتی داسې راځي چې ځینې وخت کې به د څرمنې پیوند د کمیس ته لګېدلی و. په کمیسونو کې به د څرمنې یعنې رخ دا کېږي. اوس وخت کې خو مونږ چې کله ماشومان واړه وو په هغې وخت کې غربت ډېر و نو مونږ په کورنۍ کې به د ټول خلکو سره چې مونږ
د منطقې په لحاظ باندې تر ټولو مونږ ډېره ځمکه او ډېر هغه لرلو په اصطلاح سره د منطقې خانان یې مونږ وو د خلکو خبر خانان خو نه وو د خلکو په نسبت باندې مونږ ډېره د کم د مونږ تقریبا 1200 جریبه ځمکه د مونږ نیکه لرله. اوس خو خیر وویشل شوه تقسیم شوه څه خرابه شوه څه انقلاب ووهله په هغې وخت کې 1200 جریبه ډېر زیاته ځمکه او ټوله د اوبو لاندې او ښایسته ځایونه کې وه. نو تاسو فکر وکړئ چې دونه ځمکه یو سړی ولري دغسې خو مونږ په دې خپل کور کې هم د مونږ جامو ته پیوندونه خو پیوند هم چې کله خو دروغ دی هماغه کوم رنګ به چې هماغه رنګ به م کېدو او زنانه ډېر په کمال به یې وګنډلو داسې به چې په نه معلومې دا پیوند دی. خو تاسو فکر وکړئ چې یو امیر المؤمنین چې یو نیمې امپراتورۍ مشري نو پیوند خو بیا و جامو ته خو د څرمنې پیوند دی ورته ښوي دا نهایت زیات سادګي او نهایت زیات هغه عاجزي خلک ښیي چې دا حضرت عمر رضی الله عنه درېیمه خبره دا ده چې د هجرت نه مخکې چې کله چې هجرت وکړي وبخښئ په مدینې منورې ته چې راغی نو تقریبا 2-3 میله فاصله د مسجد نبوي نه لرې کور و. د هغې ځای نه به راتلو. بیا چې کله خلیفه شو د خلافت په وخت کې چاره نه وه ځکه دلته روزانه خلک هغه کېده نو بیا راغی داخل د ښار نږدې و د مسجد نبوي سره نږدې بیا کور ونیولو. د هغې نه مخکې به هلته یې واخیستلو. خو خبره دا ده دغه کور کې چې دی اوسېدلو چې کله دی وفات کېدو نو دی قرضدار سره د امیر المؤمنین او قرضداري نن خو مونږ د دې غټو غټو خلکو پیسې بانکونو کې نورې نه ځي دومره ډېرې هغه کړي دي برابري کړي ځان. نو د قرضدار و چې کله قرضدار و نو دی پوه شو چې اوس خو ما سره نورې پیسې نشته نو بیا وصیت وکړي چې زه وفات شم ما د وفات نه بعد همدغه کور چې ده د مسجد نبوي سره نږدې اخیستی و نو دا خرڅ کړي او په دې باندې خپل قرض خلاص کړي. یعنې دا دونه اندازه د ساده ژوند او غیر. څلورمه خبره دا ده چې حضرت عمر یو ځله منبر ته وختو او په منبر باندې دا خبره وکړه. دوه روایتونه په دې باره کې دي. یو خبره دا وکړه چې ای خلکو دا واورئ زه ما به د خلکو دپاره اوبه راوړلې کورونو ته او بیا به هغوی ما ته خرما راکولې. دا یو خبره ده. دویمه خبره دا هم روایت چې مخکې درس کې دا تېر شولو چې ده به د خپل خاله وزې څرولې. د پلار خو بیا هسې هم څرولې خو پلار و خو د خاله وزې مې کل مخکې مونږ درس کې ویلې دا تېر شوی دی. هغې به بیا چې کله یو موټی خرما به یې راکړې ما به دا وزې ورته ټوله ورځ سره چې مازدیګر به یو موټی خرما به یې راکړې. نو دا خبره وکړه. نو لا عبدالرحمن بن عوف ته پوښتنه وکړه چې امیر دا خبرې ته اوس څه ضرورت و چې دا خبره وکړله خلکو ته چې ما داسې کار کول. هغه وی چې ما په نفس کې ما ته لږ غرور پیدا شو چې په د دنیا په سطح خو یو نیمه امپراتوري ستا سره ده نو زه خو ډېر غټ سړی یم. دا خبره چې پیدا شوه ما د خپل نفس ته ځان ښودلو چې ته څوک یې چې دا نفس لږ پته ولګي چې ته څوک. نو دا د نهایت زیات عجز او هغه دی. بله خبره دا ده چې پنځمه خبره ده چې حضرت عمر فاروق به چې کله سفر کولو د مونږ او تاسو د دنیا چارواکي هر څوک چې کوم ځای نه بل ځای ته ځي هغه سره د موټر یو سامانونو او باډي ګاډانو لینک کروزر یو ضد زری موټر دا ورسره وي. هغه وخت کې به چې تل بیا به خیمې ورسره یو خوراکونه او دیګونه او یو یوازې د پاچا د لوجستیک سامان به ځینې کاروان کا درته هغه دې نیولې وه. نو حضرت عمر به چې کله تلو کله هم داسې نه دی شوي چې ځان سره خیمه وړي یا باډي ګاډان ځان سره وړي یا ځان ته بسترې هغه کړي دا جوړ کړي. نه چې کوم ځای ته به ورسېدو خو به ورغې بس چې که څادر چې به ورسره هغه به یې خو که نه وه داسې به دا ځای به داسې پاک کړي به درې دانې هغه به یې راواخلي تیږې روغ په سره به پکې ته به همالته به ویده شو. نو دا هغه نهایت زیات سادګي او عجز او د خلکو غم خوړل چې کوم یو وخت دي. شپږمه خبره ده په باره کې دا راځي چې کلم چې حضرت عمر د خلافت په وخت کې خلکو ته معاشونه هغه کړه چې خلکو ته معاش باید ورکړی شي او کلنی معاش ځکه چې خلکو ضرورت لري بیچارهګان. نو څه وکړه هغه یې داسې جوړ کړه چې اولینه درجه غټه درجه چې ورکړه هغه امهات المؤمنین ته. امام احمد حنبل چې کوم روایت راخسته مخکې دا غالبا تیر شو چې غټ معاش چې کوم یو د حضرت عایشه و 12,000 امام احمد روایت چې کوم یو دی او د نور امهات المؤمنین ته 10,000 ورکړي. خو د نورو امامانو بیا نظر دا دی چې نه ټولو امهات المؤمنین ته 12,000 درهم کلنی ورکول. دویم معاش غټ معاش هغه د اهل بدر صحابه و هغوی ته 15,000 ورکولې. امام حسن امام حسین سره د دې چې بدري صحابه نو بدر نه بعد پیدا شو هغوی ته 15,000 د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر ورکولې چې هغه محبوبان و دواړه. او د دې نه بعد دلته یو خبره پکې راځي. هغه خبره دا وه چې اسامه بن زید ته
3,000 روپۍ تعین کړې اسامه بن زید. دا د رسول الله سلام محبوب و، دته 3,000 ورکړي. خپل زوی عبدالله بن عمر چې مشر سړی و او ډېر معتبر سړی و عبدالله بن عمر په علمي لحاظ باندې، هغه ته 2,000 تعین کړي. چې 2,000 تعین کړي چې کله دا لیست هغه ولیدلو چې اسامه دې دنه ډېرې دي، راغی پلار ته ورته وایي چې پلار اسامه ته خو دې 3,000 کړي، نو اسامه دې ما نه اوس څه هغه لري چې اوس تا هغه ته 3,000 کړي ما ته هغه کړي. نو حضرت عمر ګوره دا دلیل تاسو واورئ. حضرت عمر ورته چې ګوره عبدالله ته د اسامه داسې ورته وایي اسامه ستانه رسول الله سلم ته ډېر ګران و. عبدالله په دې پوهېږي اسامه ستانه رسول الله سلم ته ډېر ګران و او د اسامه پلار ستا د پلار رسول الله سلم ته ګران و. دې خبرې ته خیال دی ستانه ای عبدالله ستانه اسامه رسول الله سلم ګران و او ستا د پلار نه د اسامه پلار رسول الله سلم ګران و. نو چې دا پیسې ما تعین کړي دا تا نه مې ډېرې تعین کړي. اصل خبره دغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مسله وه، د محبت مسله وه. هغه د رسول الله سلم محبت لرو چې محبت لرو ته نو دې خبرې دعوا مه کوه چې دا کار وکړې. نو د حضرت امیر المؤمنین چې کوم یو هغه و خبره هغه دا و چې د په مجلس کې او د په هغه کې به معمولا داسې خلک کېناسته چې هغه به د غټ علم خاوندان و او ښه پوه او هوښیار به. د په باره کې راځي یو خبره راځي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه هلک و هغې وخت کې یعنی کشر و، دا پیدا شوی دی په 10 نبوي کال باندې، یعنی چې رسول الله سلم کله وفات کېدو 11 جمع 4 درې جمع 10 چې کې 11 نو 14 کلن و غالبا یا 15 کلن به و چې کله رسول الله سلم وفات کېدو. نو هلک کشر و. د حضرت عمر په وخت دوه کاله د حضرت ابوبکر صدیق په وخت چې د 14 کلن 14 یا 18 کلن د حضرت عمر د خلافت په زمانه کې عبدالله بن عباس به و د 14 کلن په داسې عمر کې. نو دی به په شورا کې کېنولو، یعنی د مجلس اصل علما راغه کېده. نو په دې باندې لږ ځینې خلکو اعتراض غونډې وکړي چې عبدالله بن عباس بالکل کشر لږ 14 کلن لږ خو بیخي رښتیا هم ډېر کشر هغه بیا مشران صحابه کرام وو. نو اعتراض یې وکړ. یو ورځ حضرت عمر ته خلکو ته پته لګوله چې ودرېږي د سړي دا زه چې دلته راغلم دا علمي خبره ده. نو یو ځل یې اذا جاء نصر الله په باره کې ویلې چې اذا جاء نصر الله اصلي هدف مقصد دې صورت شه ده، اصلي موضوع دې شه ده. نو ټولو صحابه چا یو څه ویلې چا بل څه ویلې. عبدالله بن عباس چې کشر و پوښتنې ته وکړه چې عبدالله ته څه وایې په دې باره کې چې اصلي موضوع مضمون دې اذا جاء نصر الله چې ده. هغه ورته ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبر په دې کې هغه شوی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبر دی پکې. نو خلکو دې چې داسې وکتل ورته ویل څنګه چل دی. ټول پوه شو چې دا سړی خو خوشې شورا ته نه راځي، دا خو غټ کمال لري، دا اصلي دی هغه هم دا و. په د مونږ ویل چې 10 کاله او 2 میاشتې ځکه دی په جمادی الثاني کې خلیفه شو او بیا په اول د محرم باندې د شهید شو. نو 10 کاله او 6 میاشتې سلاندې باندې دونه و میاشتې خلافت کړی دی حضرت عمر فاروق. په دې کې تقریبا نیمایي د اسیا ډېره زیاته برخه او د افریقا څخه برخه نیولې وه او هم تر ترکیه او دا منطقو کې. او په دې ټولو جنګونو کې په دې ټولو ځایونو کې به د هدایت ټول ورکول. خو په دې ټولو جنګونو کې کلم کوم قمندان دا خبره نه ده کړې نه کوم مجاهد چې دلته امیر المؤمنین غلطي کړې او موږ ځکه ناکام شو یا کامیاب شو هم دا وکړه. دا شی نه ده شوی. یعنی دا دومره ذهین او دومره هوښیار هغه و چې دا څومره جنګونه شوي نقشه مقشه ټول پلان او د قمندانو تعینول او دا شیان به ټول د هم د هغه کې کار کېده. نو دومره یعنی دومره دا ډېر مشکل چې دا ټول شیان ته وکړي. دا خو کار دی هغه چا دی چې څوک قمندان یې هغه باید وکړي، خو دا ټول شیان به ده کول. نهمه خبره دا پکې راغلې ده د په خصوصیاتو کې چې دی دومره احتیاط کار و د هغه سره بیت المال سره. یو ځل دی مریض شو چې مریض شو کوم طبیب خلکو ورته ویل چې که شات تاسو استعمال کړئ نو الله پاک به شفا درکړي. نو هغه ویل چې ما سره خو شات په کور کې نشته. چا ورته ویل چې بیت المال کې شته. ورته ویل چې بیت المال یې ما څه خو د مسلمانانو مال دی نو زه به څنګه هغه وکړم تر څو چې عام خلک اجازه ونه کړي دا د بیت المال مال دی. دا ځکه مریض مار څوک امیر المؤمنین یم ما به دونه حق کېږي په دې کې لکه د عام یو سړي چې بګیر څه پته لګي د عام خلکو د باندې چې څونه ډېر هغه یو څاڅ کم چاته نه رسي.
ورسېږي تر څو چې ما ته اجازه نه کړې دا نشم زه استعمالولی. یو ځل لسمه خبره دا راغلې ده چې یو ځل د اوښ هغه وخت شوی و نو زخم شوی هغه یې پاکولو او په هغې باندې دوایي موایي لګولې. چا ورته وایي چې خو غلامان خو ته ډېر لرې خادمان خو ډېر دي او کار دی ولې چا ته سپارې نه چې وایي کوي. هغه ورته ویلي چې اصل خبره دا ده چې دې اوښ په باره کې به کیدای شي ما نه پوښتنه وشي د غلام نه خو پوښتنه نه کېږي ما نه به کېږي چې ما نه کېږي زه باید دا کار وکړم. یو ځل 18مه خبره پکې ده کې دا راغلی چې یو ځل حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې سلمان رښتیا ووایه ما ته زه باچا یم که خلیفه یم. نو حضرت سلمان فارسي ورته ویل چې ګوره که چېرته ته بیت المال نه سوء استفاده کوې غلط استعمالوې نو بیا باچا یې او که چېرته نه بیت المال کې ته امانتداري او د ملت مال ګڼې چې دا د ملت مال دی نو بیا ته چې د خلیفه دې خپلو چارواکو هغه دغه معلوم کوي چې کوم چارواکي د بیت المال ته پیسو ته د ملت د مال په حیث او د امانت په حیث ګوري ته پوه شئ دا ښه سړی دی دا ښه سړی دی ښه سړیتوب دی. او که څوک یې بربادوي نو ته پوه شئ چې بس د کومې درجې او د کوم سړی دی. 12مه خبره دا ده چې ویلې چې کله د خلیفه شو نو د خلافت په لومړیو وختونو کې د بیت المال نه هیڅ شی نه اخیستل کومک خپل شی بهستو. یو وخت د شراغه چې د خو د کاروبار ارڅنه بند شو او اصولي خبر دا چې باید د وخلی نو کله ورسته به صحابه راټول په مشورې ورته وکړي چې ګور زه خو تجارت سره تجارت مې کاروبار مې کول به پیسې ګټلې هغه خړلې. اوس خبره دا چې د خلافت کارونو زه د دې کار نه منې کړې اخر به زه څه کوم. حضرت علي ورته ویل حضرت علي کرم الله وجهه نظر دا و چې ورته ویل چې ته د څه وکړې د بیت المال نه د ماښام او د غرمې 2 وخته ډوډۍ 3 وخته نه 2 وخته یعنی 3 وخته نه دا ورته کړې 2 وخته ډوډۍ خوراک چې کوم یو مناسب هغه ته د بیت المال نه خله بیا پاندې باندې عمل وکړه 2 وخته ډوډۍ موږ تاسو 3 وخته خورو دې ته 2 باندې بیت المال نه خله دا کوه. سوال د 14مه خبره دا غلي د په خصوصیاتو کې چې عبد الله بن عمر وایي چې د شي نه دي شوی چې حضرت عمر کله په غوسه شوی او چا دی الله پاک نوم ورته اخستي او د دې غوسه نه یې سره شوی د کلم نه ده شوی چې معمولا به کلم په غوسه شو نو چې چا به د الله پاک نوم ورته واخستلو بس د بدرستي مغلی شو. حتی یو سړي ته یو غلام و د حضرت عمر هغه چې حضرت عمر په غوسه کې کله نو هغه چل درته نه درځي نه چې بس خالي د الله پاک نوم ورته واخلي یو آیات تلاوت که بس د خپل هغه کېږي. یو ځل ولې مجاهدین لاړ و جهاد ته جهاد په سنگر کې و چې د حضرت عمر د هغه په خطبه باندې ولاړو د جمعې په خطبه باندې بس یو دم د خطبې په منځ کې یا ساری الجبل ای ساریا د غره لمن ونسه 3 ځلې دا خبره تکرار کړه. هلته خلکو چې کله د خطبه خلاص شوه وروسته پوښتنه ته وکړه چې امیر المؤمنین تا د خولې نه داسې خبره وکړه یا ساری الجبل هغه ما ته پته نشته چې ما څه وویلې. وروسته هغه ځای کې جنګ چې کوم یو دا د نهاون په جنګ کې دا مسله پیښه شوې وه نو کله د هغې ځای نه چې خبر راغی نو هلته خلکو ته نه پوښتنه وکړه چې څه حال و داسې هغه ویلې چې مونږ په دې جنګ کې داسې نږدې شکست ته نږدې شو داسې یو غره ته ختو چې یو دښمن هلته مونږ ته کمین هغه کړی و نو بس په دې وخت یو دم ناڅاپي یو اواز وشو یا ساری الجبل دا ساریت اواز وشو دا د ګروپ مشر چې کوم یو چې د غره لمن ونسه مونږ غره ته پناه یوړه چې غره ته پناه وړې دښمن نه خلاص شو او بلکې دښمن هم قابو کې دا امغه خبره و چې حضرت عمر په دې ځای کې کړې وه هلته الله پاک هغې ځای ته هلته رسولې وه هغه ته مجاهدینو ته. نو په دې همدې په خاطر باندې چې د کرامت او د هغه خاوند و. بل 15مه خبره دا ده چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه ته وایي حضرت عمر ته چې عمر تا نه خلک ډېر یېرېږي ډېر هیبت او ډېر طرز نه لري او بالکل تا ته کتلی نه شي. حضرت عمر ته قسم په خدای چې د خلک ایمان څونه ډارېږي د خلکو نه دومره زم د خلکو نه هېرېږم داسې نه ده چې ما کې هغه نشته ده. او هغه 14مه خبره چې را نقل شوې هغه دا ده چې حضرت عمر امر کړی و فرمان یې صادر کړی و چې د حج په موسم کې ټول والیان او چارواکي راځي هغه ته حج ته او د هغې اصلي علت دا و چې دلته راشي که هر څوک د والي نه شکایت لري چې هماغه ځای په ځای فیصله شي. یو قصه موږ مخکې کړې و نه وه کړې چې یو ځل د مصر د والي زوی عمر بن عاص زوی یو قبطي یو مصری سړی ووهلو هغه راغی د حج په موسم کې د هر څه قانون موجود و نو دلته راغی حضرت عمر ته شکایت وکړه زه خو د والي صاحب زوی وهلی یم ولې وهلی ویلې چې مسابقه هم سره کوله د مسابقه کې زه تیان مخ شم ما چې وګټله دته غوسه ورغځې په څپړو بس عمر بن عاصم راوغوښتو د مصر فاتح ګوره او زوی یې راوغوښتو د سړي ته هغه ته ورته ما څوک چې وهلی و چې
ودلته ووهه. حضرت عمرو بن عاص ویل چې امیر المؤمنین که تاسې داسې والیانو ته داسې هغه ورکوي نو بس دا به کار خراب شي. نو حضرت عمر فاروق ورته ویل چې ګوره دا خلک انسانان خو د خپلو مورګانو نه آزاد پیدا شوي دي، کله نه تاسو دا غلامان نیولي، ته لا اوس خبره هم کوې. هغه ته هم جزا کړله او زوی ته ورته چې بس هغه به کوي، یا به دلاسه کوي دا سړی به تا ته عفو کوي، تېرېږي به ته، موږ خلک ورته ابرا وایي، یا به ابرا درته کوي یا به همداسې جزا تا ته درکول کې خوښه دي. نو دغه دا د قانون و چې بس داسې به هغه کوله. یو ځل حضرت عمر فاروق داسې فکر وکړي چې دا کوم مهرونه چې دا ښځو ته ورکول کېږي دا لږ ډېر دا د خلکو وسه نه رسېږي، نو بس اعلان یې وکړی په جمعې په ورځ باندې خطبه کې چې بس د دې نه به 300 روپۍ 300 درهم نه به زیات څوک هغه نه مهر نه تعینوي. نو یو ښځه ورته راجیګه شوه، ښځه ورته راجیګه شوه چې عمره خدای ته بل څوک دی. الله پاک په خپل کلام کې قرآن عظیم شان کې دا فرمایلی، ورته سوره نساء کې دا خبره ده چې که تاسو په مهر کې یو چاته قنطار ورکوئ، قنطار اصل یې موږ په دې ساده اصطلاح کې بوجۍ، لکه یو د پیسو یو بوجۍ د سرو زرو د سپینو زرو بوجۍ ډکه یو چاته ورکوي، دې ته وایي قنطار. اصل دې بوجۍ قدر ته ډېر شی که تاسو ورکوئ بس دا ورکولی شئ په مهر کې. نو ښځې ورته وایي چې عمره الله پاک وایي چې یو قنطار یو بوجۍ پیسې تاسو ورکولی شئ او ته وایې چې 300 ورکولی شئ، دا دې کوم ځای د خبره پیدا کړه. نو حضرت عمر داسې مسله ورته هغه معلومه وه خو ذهن کې دې سات نه وه. ورته وایي چې بالکل صحیح ده، عمر خطا شو او ښځه صحیح وایي. بس دا خبره دا 300 چې ما ویلې دا بس بېرته خپله خبره اخلم. که مونږ خلک وایي خو داسې به کله شروع کوي داسې وکړم ښځه راجګه شوې ده، مونږ ته اوس لاره ښیي او دا کوي راته. نو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خصوصیات په دې درس کې مو 3 مسایل هغه کړه، 3 برخې. اوله برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه د نظر او د دید او د خبرې تایید د الله پاک د خوانه په خپل کتاب کې. دویم د هغه مناقب د صحیح احادیثو په رڼا کې تقریبا زیات احادیث د بخاري او د مسلم صحیح احادیث هغه وړاندې کړه چې د هغه مقام او درجه څومره اوچته په دنیا کې، خو بالکل 100% کې دا لږ برخه د 0.00% هم دا هغه کې نشته چې جنتي نه دی. او دریم برخه کې بیا د هغه د زندګۍ خاص خصوصیاتو ته اشاره وکړه. الله پاک عزوجل دې موږ او تاسو ته د دوی د اصحاب کرام او خلفای راشدینو محبت نصیب کړي، د هغوی ادب دې نصیب کړي او د هغوی طریقه دې الله پاک موږ ته هغه کې چې په کومه طریقه چې هغوی ژوند کړی په هغه طریقه دې الله پاک موږ ته برابره کړي چې موږ هم په همغه طریقه باندې ژوند وکړو او د هغوی محبت دې الله پاک موږ ته نصیب کړي او هغه کوم هغه چې د هغوی په واسطه باندې د انسانانو شفاعت کړي د اصحاب کرام په واسطه باندې الله پاک دې او موږ هم په هغې ډله کې او په هغې خلکو کې شامل کړي چې څوک انبیا علیه السلام او د امت صحابه کرام چې کوم خلکو ته شفاعت کړي الله پاک دې په هغې شفاعت کوونکي کې موږ هم شامل کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.